بسم الله الرحمن الرحیم. محترم کتونکو ډاکټر آصف اظهار ستاسو ورور یو پیر بیا تاسو سره او نن به خبرې کوو جناب د الکترولایټس باره کې، یعنی نمکیات باره کې. تاسو ډیر اورئ اکثر چې یاره زما په وجود کې د نمکیاتو کمې دی، وجود کې نمکیات زیات شو کم شو. ډاکټر درته وایي چې ستا د کمزوري دی د وجې نه ستا وجود کې د نمکیاتو کمې دی یا ستا نمکیات چې کم دي هغه ډسټرب دي. نو دا نمکیات دا الکترولایټس دا ویس شی زموږ په جسم کې د دې څه کار دی، دا څه سره کمیږي څه سره زیاتیږي او د دې کمی بیشي چې کله وشي د الکترولایټ دا بیلنس چې خراب شي، د نمکیاتو دا بیلنس چې خراب شي، د دې د توازن چې خراب شي، نو ستاسو په بدن کې څه کیږي. نو ټول به زه تاسو ته په دې ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ. الکترولایټس یعنی نمکیات زموږ په بدن کې مختلف قسم الکترولایټس یعنی نمکیات دي، په کوم کې چې ټولو نه اهم سوډیم، پوتاشیم، کلوراید، میګنیشیم، کیلشیم او داسې منګنیز، مختلف قسم داسې نمکیات دي چې کوم زموږ په بدن کې موجود وي. او اوس څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا نمکیات زموږ د ژوند لپاره انتهایی زیات ضروری دي. او دا ولی ضروری دي؟ ځکه چې زموږ د زړه دا دھڑکن چې کوم دی، زموږ زړه درزیږي، زموږ د هارت بیټ چې هر یو هارت بیټ سره زموږ د زړه دا کوم مسلز چې کوم دي دا کنټریکټ کیږي او دا ریلیکس کیږي، کنټریکټ کیږي او ریلیکس کیږي. دا د څه په ذریعه کیږي؟ دا جناب دا کوم مسل فایبرز چې کوم دي زموږ د زړه چې کوم پټي دي، په دې کې سوډیم، پوتاشیم، کیلشیم، میګنیشیم مختلف داسې سیزونه دي. نو سوډیم، پوتاشیم، هایدروجن دا آینز دي، دا نمکیات دي مختلف چې دي یو بل سره لکه سوډیم د سیل نه بهر لاړ شي، پوتاشیم ورکې دننه لاړ شي، کیلشیم چې کوم دی بهر لاړ شي نو بس مسل ریلیکس شي، کیلشیم چې دننه لاړ شي مسل راخ کې شي. نو دا د مسلز دا کېچاو او دا د زړه درزا او دا ټول سیزونه چې کوم دی نو دا زمونږه د دې الکترولایټس یعنی د سوډیم، پوتاشیم، کیلشیم د دې انفلکس او آوټ فلکس یعنی سیلز ته خلیې ته دننه لاړل، خلیې نه بهر لاړل. دې سره دا زمونږه په بدن کې چې کوم دی نو دا مسکولر کنټریکشن کیږي. نو دا که سموث مسلز دي، که سکیلیټل یعنی ستاسو د ډانچې چې کوم مسلز دي هغه هم زمونږ د ډانچې مسل لکه موږ موومنټ کوو، زمونږ لاسونه خپې خوځي، زمونږ دا مسلز مونږ ګرځو، مونږ ولاړ یو، زمونږ دا مسل زمونږ دا پټې دې کې چې کوم دا کېچاو دی یا دا ریلیکس کیږي یا زه لاس خپې تاوم د خپل لاسونو فنکشنز کوم، سټ خوځوم، اخوا دې خو دا ټول موومنټ چې کوم دي نو دا بیس کې جناب د پټو باندې او دې پټو کې چې کوم دی د کیلشیم، د سوډیم، د پوتاشیم خاص کر د دې په مقدار باندې چې څومره سوډیم د پټو نه بهر لاړو، څومره پوتاشیم دننه لاړو، څومره کیلشیم بهر لاړو، څومره کیلشیم دننه لاړو، دې سره د دې دا کنټریکشنز دا کنټرول کیږي. نو څنګه چې ما ویل چې زموږ ژوند لپاره ضروري دي ځکه چې ساه مونږ اخلو، زړه مو درزیږي، اوس دا ساه اخیستل ډایفرام دا موومنټ چې کوم کیږي زموږ د سینې موومنټ دی، دې کې چې دا کوم مسلز انوالو دي دې کې ظاهره خبره ده چې دا الکترولایټس ني، دا کیلشیم ني، دا پوتاشیم ني، دا ستغه ني. نو دې دا نو بعد چې کوم دی نو موږ خپل بدن کې ایون ساه هم نشو اخیستلی، نو زموږ د ژوند لپاره انتهایی زیات ضروری دي. بیا جناب دینه بعد راځو زموږ چې کوم رګونه دي، زموږ بلډ پریشر مینټین ساتل دا هم د دې الکترولایټس کار دی، د دې سوډیم، د دې پوتاشیم، د دې کیلشیم، د دې کلوراید دا سیزونه دي چې زمونږه ګرده دا یو خاص لیول باندې ساتي چې کم نشي زیات نشي، ځکه چې زیات شي هم مسلې راځي، چې کم شي هم مسلې راځي. لکه بل فرض اکثر چې کوم دی مونږ وایو چې ډیهایډریشن وشو، د اوبو کمې راغو وجود کې، نو دغه ډیهایډریشن سره مختلف نمکیات د خولې په ذریعه، د تشو متیازو په ذریعه، د ډکو متیازو په ذریعه او داسې مختلف سیزونه دي چې د هغې په ذریعه باندې دا نمکیات زموږ وجود نه بهر ځي. نو که څه طریقې سره ډیهایډریشن وشو یا ډایریا د وجې نه، د مختلف قسم بیماریانو د وجې نه، الټیانې چې ډېرې زیاتې وشي د هغې د وجې نه، د اوبو کمې راغو، دې سره د نمکیاتو کمې هم راشي، نو زموږ وجود انتهایی زیات کمزوري شي، موږ د خپل خپې لاسونه ځان پسې نشو راوچتولی. نو ظاهره خبره چې د سوډیم او د پوتاشیم کمې راشي. بل انتهایی اهم څیز چې کوم دی ادي زموږ نرو امپلسز، لکه زموږ بدن چې کم کار هم کوي د برین نه یو نرو امپلس کریټ کیږي، ټول بدن ته ځي او ستاسو دماغ ستاسو دا ټول بدن چې کوم دی د هغې اکټیویټي کنټرول کوي. نو دا هم چې کله سوډیم ني، سوډیم په وجود کې کمې راشي نو د نرو امپلسز د دې دا رفتار کم شي، د هغې د وجې نه چې کوم دی نو بنده ډراوزي شي، یعنی خوب ورتل شروع شي، بدن نه انرژي وځي. او دا سوډیم که ډېر زیات کم شي نو اکثر بنده چې کوم دی بېهوشۍ طرف ته لاړ شي، او که انتهایی زیات کمې پکې راشي نو بیا د کوما طرف ته هم لاړ شي. داسې پوتاشیم دی که د ګردو د وجې نه، د څه دوایانو د وجې نه، مختلف قسم سیزونه د هغې د وجې نه که د پوتاشیم کمې په بدن کې راشي نو د بدن پټېدونه کمزوري شي چې بنده خپل لاسونه خپې هم نشي خوځولی. یا د پوتاشیم او سوډیم ډېر زیات شي نو هغې ته موږ هایپر ویسکاسټي وایو
ټیک شو جی. هایپر اسمولیریټي وایو یعنی ستاسو وینه هغې سره چې کوم دی دومره زیاته ګاډه شي، دومره تھیک شي، دومره ټینګه شي چې په رګونو کې ګردش نشي کولی. نو دې وینې ټینګوالی ګاډهپن یا د اسمولیریټي چې زیاته شي د هغې د وجې نه ستا دماغ کار پرېږدي. نو د سوډیم یا پوټاشیم انتهایي لیول پورې زیاتېدل هم چې کوم دی دا هم ټیک نه. نو د دې یو خپل بیلنس دی چې دا په بدن کې بیلنس ساتي چې هم نه زیاتېږي نه کمیږي. کله چې زیاتېدو طرف ته روان شي ګرده دا د وجود نه اوبو سره وباسي د تشو متیازو په ذریعه یا داسې مختلف نور ذرایع دي د ډکو متیازو په ذریعه دا وجود پرېږدي چې دا د وجود نه وځي. که کله دې کمې راځي نو وجود کوشش کوي چې دا زه ایثار کړم، اوبه ایثار یې کړمه، دې سره د نمکیات ایثار کړم چې زما وجود کې کمې نه راځي او د دې یو بیلنس برقرار وي. نو ستاسو هوش و حواس د پټو، د زړه، د رګونو، د نروز په دې ټولو څیزونو کې چې کوم دی نو د ټول نه ضروري شی بلډ پریشر دپاره، بلډ پریشر مینټین ساتلو دپاره، ستاسو پوسچر ساتلو دپاره، مونږه ویښ او الرټ ساتلو دپاره دا نمکیات چې کوم دی دا انتهایی زیات ضروري دي، په کوم کې چې سوډیم، پوټاشیم کلوراید او دا څیزونه شامل دي. نو ځکه که د اوبو ډېر زیات کمې راشي یا ډېرې زیاتې اوبه وجود ته ایکسټرا میلو شي نو د هغې هم په وجود باندې مختلف قسم د کمزورتیا په صورت کې یا مسکولر کرامپس یا د بدن تھکاوټ په صورت کې مختلف علامات کیدی شي. خوب نه راتلل، وجود بې دمه کېدل، اعصاب ګډوډېدل، په خبره باندې نه پوهېدل، بېهوشي راتلل، کوما کې تلل، دا ټول د الکترولایټ امبیلنس یعنی زمونږ په نمکیاتو کې چې کمی بیشي راشي د هغې علامات کیدی شي. بیماریانو تاسو ته مو وویلې چې مختلفو دوایانو سره کیدی شي، د بلډ پریشر دوایانو سره کیدی شي، مختلف داسې څیزونه دي لکه چاته هیزه وشو هغه سره کیږي، الټیانو سره کیږي، ډیهایډریشن چاته اوبه نه میلاویږي، څوک په ګرمۍ کې دی هیټ اکزاسشن ورته وشو، د ده وجود نه خوله لاړه او دا نمکیات ریپلیس نه شو. لکه ماشومانو ته مونږ چې دا د ستونو په شکل کې یا دغه چې کله دې ته کیږي په هغې کې مونږ ورته د او آر اس یعنې نیمکول ولې ورکوو، صرف اوبه نه ورکوو، په دې کې ورته نمکیات هم واچوو چې د دې وجود کې د نمکیاتو کمې نه راځي او دا ماشومان چې کم دی نو دا خرابېږي نه. د نمکیاتو ډېر زیات کمې، د اوبو ډېر زیات کمې د ګردو د فیلیر د ګردو د فیل کېدو سبب هم کیدی شي. نو دا داسې څیزونه چې تاسو ته ما وویل نمکیاتو باره کې او دغه باره کې اوس دا نمکیات به مونږ څنګه ښه ساتو. ګرمۍ کې د اوبو استعمال زیات، کوم کسانو چې خوله زیاته ځي اوبو کې ځان ته لږ شان مالګه اچولی شي. دا سټرس فروټس چې کوم دی کې قدرتي طور پوټاشیم او مختلف داسې نمکیات شته دی، نو نیمبو استعمال، مالټه وغیره دا څیزونه شو. بل مختلف فروټس داسې دي لکه کیله پکې پوټاشیم ښه ډېر دی، دغسې چې کوم دی خټکې، هندوانه، خربوزه په دې کې د پوټاشیم د سوډیم مختلف نمکیاتو ډېر زیات مقدار دی. دغسې کیره یعنی بادرنګ دا څیزونه چې کوم دی نو مونږ خپل سلاد وغیره کې استعمال کو، خپل خوراک کې استعمال کو، د اوبو مقدار زیات ساتو. یقیني طور په دې ګرمۍ په موسم کې د نمکیاتو چې کوم امبیلنس دی مونږ به د هغې نه بچ یو او صحتمند زندګي به تېرو. امید لرم چې دا معلومات به ستاسو لپاره فایدهمند وي او که تاسو ګڼئ چې دا فایدهمند دي نو دا ویډیو لایک کړئ او زیات نه زیات خپلو ملګرو سره شیر کړئ. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.